ستاسو ملګری آغا خان نظر تیل په ګوجرانواله کې نن د تقریبا د 2 ورځو نه باران دی او یخني دومره ډېره شوې ده چې د چین نه بغیر ګزاره نه کېږي. سره پسې مې رینګ وکړو، سره خو مې کیمرې مخې ته شخېږي، خو نن به ورته سوال کوم چې جرګه راسره کوه. د وضو ما سټاپ کې چیک شو، پوره جمع باران نه و شوی او نن دومره یخني ده. او سعودي کې خو نن پیشنمې به کېږي، هلته خو سهار ته روژه ده. زل خو یې ویلې چې ټولو به یوه روژه وي. دلته د ورېځې دي او باران دی. ښه څه کال یې دلته د ورېځو د وجه نه ښکاره ده. دا ګاډي چې ولاړ دي دا څه مخلوق راغلی دی، دا چای ته راغلی دی. ته به ګنې وې دا چای هسې ورکوي. د سار چې وی یو امید دی او د ماښام چې یو سکون دی او د نیمې شپې چې د فکر ملګری دی. مشران وایي چې د ژوند په شانته تود دی، که ورو ورو اسکي نو خوند کوي، که تادید یې وکړه نو ژبه سیزي. نو دې نه معلومیږي چې صبر پکار دی او صبر چې دی د ژوند یو ښه ملګری دی او همدا د چای راز دی. دا دی زمونږ چیم راغی، اوس به په صبر صبر سکو. ما او تره مې دلته اکثره راځو ګوجرانوالې بس سټاپ ته. دلته د شپې ناوخته پورې چې 2 بجې او که د سهار د 4 بجې دلته هر وخت همدغسې رش لګېدلی. د دې یو چای کې یو بل رقم ته ذایقه ده. سبا نه بختوره میاشت رمضان المبارک شروع کیږي او زه خپل ګرانو کتونکو دا د بختورې میاشتې مبارکي ورکوم. الله پاک دې موږ ټول مسلمانانو ته د عبادت کولو توفیق راکړي. خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. تر بلې ویډیو پورې الله پامان.